سلامونه او نیکی هیلې روغتیا روحي خپرونې ته ښه راغلاست. هیله لرم چې جوړ او روغ اوسئ. آیا واقعا د پیریانو په واسطه باندې خلک نیول کیږي؟ او آیا د موږ هغه غیر نارمل عکس العملونه چې د انسانانو څخه منځته راځي یا هغه ښیي، آیا واقعا هغه د دغو پیریانو تاثیرات دي یا د سیوري کېناستل دي؟ او آیا دغه ډول مرضونه چې ایجادیږي یا هم د پیریانو د نیولو په نوم باندې چې یادیږي، دا د ملا د تګ او یا هم د تعویذونو په مرسته باندې کیدلی شي چې علاج شي؟ نو راځئ چې په نننۍ ویډیو کې موږ دغه ټول مسایل تاسو سره شریک کړو چې آیا واقعا دغه ډول مرضونه او یا دغه ډول عکس العملونه د پیریانو د عمله دي او یا هم کومه بله ناروغۍ ده. د پیریانو او د جنیاتو اوسېدل په آیات باندې ثابت شوي دي چې وجود لري، خو دا چې هر انسان باندې د هغوی سیوری کینی او یا هم د هغوی غیر نارمل عکس العملونه موږ د یا ناروغۍ د دې پیریانو د لامله وبلو، دا نو یوه اشتباه خبر او غیر منطقي خبر ده. نو په دې ویډیو کې موږ ګورو چې دغه عکس العملونه کومه ناروغۍ ده. دا عکس العملونه چې دي دا د موږ د عصبي حجرو یا د نیورونونو ګډوډي یا غیر نارمال اوسېدل چې اوسي، هغه دغه ډول عکس العملونه د انسانانو څخه راښکاره کوي چې دغه ډول عکس العملونه کیدای شي چې رواني مشکلات هم اوسي. خو د دغه ټولو ډلو څخه چې ځینې عکس العملونه د انسانانو په واسطه باندې ښودل کیږي، یوه ناروغۍ هم د اپیلیپسي یا د سرعه په نامه سره یادیږي. د عصبي حجرو غیر نارملتوب او یا همدارنګه د هغوی ګډوډۍ د طولاني مدت په ډول باندې یا په طولاني مدت شکل باندې کیدلی شي چې ځینې نور علایم هم وښیي، لکه د خلکو هغه نقطې چې دوی وایي چې موږ تصویرونه ګورو او یا هم کوم خلک ګورو چې د موږ په مخ کې راځي او ځي، او یا همدارنګه ځینې نور تصویرونه هم د دوی په ذهن کې جوړیږي. دغه ټول نه د پیریانو علایم دي او نه هم هغه علایم دي چې د تعویذونو په واسطه باندې علاج شي. دا هغه علایم دي چې د موږ د عصبي رشتو د ګډوډیو له سببه ځینې تصویرونه موږ په خپل ذهن کې جوړوو او هغه دومره عمیق موږ د هغې په هکله باندې فکر کوو، سوچ کوو، تر څو چې موږ د هغې څخه یوه څیره جوړه کړو او هغه موږ د انسانانو په شکل سره هم کیدای شي چې وګورو. دغه ټول علایم او نښې د عصبي مشکلاتو او یا هم د رواني فشارونو له امله کیدلی شي چې منځته راشي. دغه ډول ټول علایم او فشارات موږ کولی شو هم د درملو په مرسته باندې او یا همدارنګه کولی شو چې هغه د رواني ډاکټرانو سره د جلساتو په نیولو سره هم حل کړو. د دغه ډلو ناروغۍ له ډلې څخه چې په د عصبي حجرو یا د نیورونونو له سببه منځته راځي یا د هغې د غیر نارملتوب له سببه منځته راځي، د هغې څخه یوه هم اپیلیپسي ده یا سرعه. دغه ناروغۍ هم کیدلی شي چې په جنیتیکي ډول سره اوسي او یا هم کیدلی شي چې په ارثي ډول سره اوسي. اوس چې دغه لاملونه کوم دي د اپیلیپسي یا د میرګي د ناروغیو، لومړنی ستر لامل چې کیدلی شي د دغه ناروغۍ سبب شي هغه په ماشومتوب کې د سر ضربه خوړل دي. که چیرې په ماشومتوب کې د موږ سر ضربه وخوري، نو په ځوانۍ کې کیدلی شي د هغې علایم د داسې ناروغۍ لکه د میرګي په ډول باندې ښکاره شي. نور لاملونه چې د میرګي یا د سر لامل کیدلی شي هغه د بد غربت او اقتصادي حالت په وړاندې اندېښنې کول، مغزو ته د اکسیجن نه رسیدل او همدارنګه د سر ضربه خوړل د ټکر یا د صدمې په وخت کې، او همدارنګه نور لاملونه هم کیدلی شي چې د دغه ناروغي د میرګي یا د سرعې لامل شي. هیله لرم چې نننۍ ویډیو مو د پام وړ ګرځېدلې وي. ته بیا مو الله مل شه.